نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یوسلو شپږ باب کی باب اللعان. امام بخاری رحمه الله تعالی 314 حدیث کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړي، او په دې حدیث کې د خپل خلی سره پام کول، او په دې حدیث شریف کې د خپل الفاظ او خبرو سره پام کول. رسول علیه الصلاة والسلام څه فرمایلی دي؟ عن ابي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه څخه روایت دی، د رسول علیه الصلاة والسلام څخه روایت را نقل کړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان اللعانین لا یکونون یوم القیامة. بشکا کسان چې په دنیا کې یو د بل لعنت سره وای، د قیامت په ورځ به شهدا او ولا شفعاء، نه به د بل چا په باره کې شهیدي ادا کولی سي، نه به د بل چا په باره کې الله د قبولیت خواست کولی سي. که قدرمنو موږ او تاسو متوجي سو، هر څوک چې لعنت پر خوله باندې وای او الفاظو تکي کلام یې ګرځېدلی دی چې د خدای بنده لعنت یې پرتای، لعنت یې ستا پر خاندانی، تو لعنت یې ستا پر هغه مور پلار، تو لعنت یې ستا پر قومي. دا زموږ د منطقي الفاظ درته وایم. تو لعنت یې پر هغه چای چې هغه شر یې درکړی دی، تو لعنت یې پر هغه چای چې ستا سره ګرځي یا تو سره ګرځي. دغه الفاظ یا دا خبرې چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د قیامت په ورځ به سزا دی چې نه به دغه انسان پر بل چا شهیدي ادا کولی سي، او نه به دغه انسان د بل چا شفاعت او سپارښتنه کولی سي. د رسول علیه الصلاة والسلام امت به پر نور امتیانو شهیدي ادا کوي. نوح علیه الصلاة والسلام امت ته الله رب العزت فرمایي چې تا ته نوح علیه الصلاة والسلام خبر در رسولې دی ولیا. نوح علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي چې تا ورسولې و د دین خبره دغه وخت دای ورته فرمایي و. نو بیا چې د نوح علیه السلام قوم انکار کوي، الله رب العزت به د رسول علیه الصلاة والسلام د امتیان څخه پوښتنه وکړي، وایي ته شهیدي ادا کوي چې نوح علیه الصلاة والسلام خبره خپل قوم ته ورسول؟ دی به وایي و ټول امت. اوس رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه انسان شهیدي نشي ادا کولی چې په دنیا کې تر خولې او تر ژبې لعنت 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 الفاظ وته. لکه اوس قدرمنو زه به مثال درته وایم، لکه اوس چې په فقه شریفه کې یا په شریعتو په مذهب کې یو مسله وي، فاسق سړی شهیدي نشي ادا کولی، څنګه ځان به درته ایسي؟ د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دغه انسان چې په دې دنیا کې ناکه لعنت وایه، دا لعنت لپس چې زه درته وایم لعنت لعنت، دا یې ویل د قیامت په ورځ د دوو صفتو یا د دوو خوبۍ څخه، د دوو انعاماتو څخه، د دوو نعمتو څخه الله رب العزت به برخې کې یو پر بل چا شهیدي نشي ویلی، او نه د بل چا سپارښتنه او شفاعت کولی سي. زه مثال وایم، یو سړی د لمونځګزاره دی، یو سړی دی هر څه نیک کارونه کوي، خو د لعنت دونه ډېر وایي. د دې حدیث څخه دا معلومیږي که دغه انسان هر څونه عابد وي، د قیامت په ورځ خو ویلی سي چې دا حاجي صاحب راوبخښه، عالم وایي چې دا زما اشنای دی راویبخښه، دا مې شاګرد دی راویبخښه، حافظ وایي دا مې پلار او مور دی راویبخښه، شهید وایي دا مې ملګري دی راویبخښه. 100 کسه یو عالم د ځان سره جنت ته بیایي، 100 کسه. هغه عالم چې علم د عمل سره ولري،
اوس د قیامت په ورځ چې دغه انسان دلی عابد انسان دی او د قیامت په ورځ دلی لعنت ډیر الفاظ ویل د قیامت په ورځ د بل چا مبارکي سپارښتنه نشي کولای چې خدای داره معاف کړي ځکه د رسول علیه الصلاۃ والسلام د حدیث یار کسان چې لعنت وایي د دوه نعمتو څخه د قیامت په ورځ محروم دي نه پر بل چا شاهدی ادا کولای شي او نه د بل چا مبارکي سپارښتنه کولای شي راسي قدرمنو دغه نازیبا او ناشایسته الفاظ د خپل څخه ایست کوشش وکړو موږ څونه ډیر مشکواوه د ډاکټر دوا استعمالوي دا ګولۍ به تر یوې هفتې پورې نیمه خوري تر 2 هفتو پورې به یوه خوري بعد هغه څخه به سار خوري ماښام به نه خوري بعد هغه څخه به ماښام خوري سار به نه خوري او میاشت بعد بیا راځي څونه احتیاط کوو راسي چې په خبرو کې د خبره رااله کده لعنت خبر را ورسېدل بس خپل بند یو څو عمر د دې تمرین وکړو یو څو عمر د دې مشق وکړو انګلیسي والا و یو څو عمر د دې پریکټیس وکړو ډیر کسان دي هر ورځ فوټبال کوي چې ورسې میدان ته اول وار ډیر ځغاسته نه کوي اول وار قرار کړ د لاسونو شوري چې دا رګونه الاسي په الاسي بیا پښې شوري چې رګونه په الاسي بیا بدن ته څه حرکت ورکړي ترڅو هغه ډیر ځغاسته عمل شي راسي په خبرو کې کنا زیبا او ناشایسته الفاظ راڅخه ول کېدله قرار به پرېږدو په هفته او 2 درو په میاشت کې پاتې شي زموږ لپاره फायदा او ګټه څه درته وایم چې دا هر خپل کتاب را اړو او خپل ځان د کتاب او د کتاب د تور سره تلو چې واځي د الله فضل نه والله علم چې خدای پاک موږ وبخښي دا کتاب چې راوړې او خپل ځان دا کتاب سره وته لمه چې زنه اوس د ازما کارونه چې مولا یا معلم یم او خلک راته وایي چې مولا صاحب مولوی صاحب اجمولی صاحب چې خپل ځان د دې کتاب سره اول د خپل خبره ځان ته کومه چې دې کتاب سره زما خبري برابر دي او کیا هریام لارسم چې خدای کستا احسان نوي رب استا فیضبین د قیامت په ورځ نه والله عالم چې موږ به جنت ته داخل شو درېسه ولسم حدیث دی عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره هغه صحابي دی بلا پښې په راخسته و پښې داسې په غیش کې و نبی عليه الصلاه والسلام ورته ویلا ابا هره څکه د پښې پلار څکه د پښوګي پلار اباره په دغه باندې مشهور سو ابو هريره د کښنی پښوګي پلار زدا شاګردانو ته وایم کله د ناز یو استاد کله د ناز مقتدی باندې خپل پیش امام کله د ناز یو دغه مرشد او پیر پر خپل مولید باندې یو نوم اجدي خو دې نه بدی د ناز رسول علیه الصلاۃ والسلام د ناز حضرت ابو هريره مبارک تو فرمایل ولې د پښوګي پلار پښې په غیش کې راخسته و چار حدیث راخی عن ابي هريره ته دا غچا څخه چې پلار دې د پښوګي دا خوند ور کوي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام مستدناز یو الفاظ وایي اوس کده ناز یو چا تلاوه خانجه وای ګوره تا ولامت وبلنت وخندل زدر پیدلم او بابا زما پزلی کې خونو چی شستا زما له تاره سیرلې نه دی نه زما زړه عملیات کړی دی نه جرا چا کړی دی نه بل کار کړی دی زما زړه الله رب العزت ته معلوم دی او واقعي زستا سره محبت لرم واقعي زستا سره مینه لرم کله په ټلیفون کې موږ د خلک ټلیفون ناو کې موږ کو اجګول ورته وای اجي صاحب نور ته وای مثلا اجي عبدالرحمن صاحب نور ته وای اجي احمد صاحب نور ته وای مثال درته وایم اجګول ورته وای د ناز څخه شی ورته وای د دې معنا دا نه چې موږ داغه توهین کوو سپکاوی کوو باندې پیرزو مو دي هر وخت د علماو احترام کړی دا تاسو ناسیاس دا ټول پر موږ ګران یاست د جمعې ورځ هم ده دا داسه سره هم راوتلی د پاکو جامو سره هم راوتلی مسجد کې ناس ځکه چې د علماو سره قدر لري د علماو احترام وکړي دی الله د تاسو احترام وکړي او الله به مو خار هم نکي وای اوري در سره ویل کی ټینګ په قلمه ولیکي او د زړګي پر سره ولیکي هیڅ کله رب العالمین تاسو خار نکي هیڅ وخت به مخار نه نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا مناسب نه دغه چا لپاره چې صدیق وي او رښتیاګوی انسان وي هغه د لعنت هم وای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې دا درجه ورکول سو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صدیق یې صدیق سمانه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې به هر خبر ورته وکړل حضرت ابوبکر مبارک ورته ویل صدقت یا رسول الله اې د الله رسول رښتیا وای هر خبره چې به وکړل دوه خبره نو سره کول اخر نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل ته صدیق کې رښتیاګوی انسان لقب ورکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام په بل حدیث کې ویل هغه څوک چې رښتیاګوی وي او هغه څوک چې لعنت وای دا دوه کارونه په یو انسان کې نس جمع کېدلای چې هم رښتیاګوی او هم په خپل خبرو کې وربل چعنانت وای د دې حدیث څخه تاسو
یو شی زده کولای سي موږ او تاسو یو شی ته متوجه کېدلای شو که چا دروغ ډیر ویل هغه لعنت ومایي ستاسو ورځ ما سره تیر کې بار باریان سي چې مفتي صاحب خدای دې خیر درکړي چې څونه حوصله لري دا خلک څونه خبرې کوي ابل ورځ څوک رااله نو دونه ډیر لعنت وایي فرمایي د خدای لعنت وسی فرمایي د کتابو لعنت وسی که به زه دروغ وایم قسم په الله والله بالله تعالی ورور راځي صاحب ما درته څه قسم واخه یا نو خو ته مسلمان دې له قسم ستاسو خبرو زباور کوم ما خو ته دروغجن نه دی ویل استاد ما ته قسم اخلي و یا د ازما مقابل نه مانی ما ستاسو مقابل چې شل قسمونه ورته اخلي نه مانی خو داوا ده په داوا کې مقابل مانی چې قران ورته راواخي قران داسې ورته وټه کې زموږ مختله مقابل مانی و یا د منافق دی دروغ وایي نو چوم تاسو مقابل دروغ وایي ته دروغ وایي او هم بیا وایي د خدای لعنت په زر واره پر ما وسی واجی صاحب ای وروره ای ځوانه ای خورکی ما دا کار مکوه په داوا اخته په دغه الفاظو د الله د رحمت څخه ځان لري کوي ما وایي دا الفاظ هلي لاس مر د الله د رحمت څخه ځان لري کوي جنجال سر راس ملګری سره خبرې دي یو د بل وای راسه کزه دروازه پر ما دي د خدای لعنت کته دروازه پر تا دي د خدای لعنت ویلی وای معلومیږي د درواغو مزلن دینن بوېسي سبب پنځم مشپړم له سم ورځ راګرځي رښتیاګوي انسان الله رب العزت نه رسوا کوي درواغوي انسان الله رب العزت رسوا کوي لعنت پر ځان باید څوک نه وای هغه انسان چې صدیق وي او الله رب العزت ترشتنی وي د الله په دربار کې پرشتاګوي لیکل شوی وي هغه انسان چې ګردوم لعنت وای دا دواړه صفاتونه په یو انسان کې نسرات لري هم دې رښتیاګوي هم دې لعنت وای دا دروغجن کار دی چارګړی لعنت وای اوس خو تجربه الحمدلله ډیره ده ډیر ځله معلوم سي چې ورنه حق قسمونه جوار د ټکه شروع کړله راغله سائل سوال کې معلومه ده چې ملامت یې ابل ناس دې هیڅ قسمونه نه الله اکبر کبیره 300 حدیث می درته وای 300 حدیث کې عن حذیفه قال حضرت حذیفه رضی الله عنه څخه روایت دی فرمایي دا چې حدیثونه چې تاسو به مرتاریان یاست او دا ټول وخت په عبادت کې تیریږي په مسجد کې ناس یاس عبادت کې رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه اوري دا د ځان لپاره یو غنیمت یو موقع وبولي الله رب العزت فرمان احسان کړی پر تاسو هم احسان کړی دي چې د ځان څخه خبرې کوو خوشنه دي خدای رسول صلی الله علیه وسلم مبارک حدیثونه دي شایسته حدیثونه دي په ژوند کې په کار راځي هر حدیث لن حدیث دی باید ځای کو پیاج کو عمل باندې حضرت حذیفه رضی الله عنه څخه روایت دی فرمایي ما تلاعن قوم قط الا حق عليهم اللعنه هیڅ قوم هیڅ وخت لعنت نه دی ویلي هیڅ قوم هیڅ ډلې هیڅ جماعت هیڅ ټولې یو د بل لعنت نه دی سره ویلي الا حق عليهم اللعنه که لعنت سره وایي خامخا یو انسان یا یو ټولې یا یو جماعت یا یو قوم د لعنت مستحق ګرځي یو مثال درته وایم قدرمنو دی خاطم لس کسناست دی خاطم لس کسناست اخواته بستغت قوم دی خاطم بستغت قوم دی ځینې خیل دي ځینې زیدي هغه زیوالا پر هغه زیوالا باندې لعنت وایي هر قوم چې پر قوم باندې لعنت وایي هر جماعت ټولې چې پر بل جماعت ټولې لعنت وایي خامخا په د دوه قومو کې یو د لعنت مستحقي حقدار خودي داسې خو نه دي چې هغه پر هغه قوم پر هغه وایي هغه قوم پر هغه وایي او ټولې د لعنت مستحقیان اس کېدلای پنځه کسه دی خواته ناس پنځه دی خواته ناس پنځه هم پر دې پنځو لعنت وایي دا پنځم پر دې پنځو لعنت وایي دا سینې چې لا سره لعنت والا دي او د لعنت حقدار دي مستحق دي په دې لسو کې یو ټولې خامخا حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي هر قوم چې لعنت وایي خامخا پر غوي باندې لعنت راځي په بل کم به قدرمنو پوکم کله چې عادت سو چې لعنت پر پلانکی لعنت پر پلانکی لعنت پر پلانکی خپل پر دغه انسان باندې لعنت کیږي خپل د الله رب العزت د رحمت څخه لري ای ورور د نور خلکو شراوی لري چې خپل ځان ته شراوی کوي تاسو به درما شلې د په بازارو دکانو په شرکتو کې تاسو د ډیرو خلکو سره کښینی ترما او ډیرو خلکو سره مراشه درشده خپل ځان ته شراکي خدای اجماع و شرمې کما دا کار کړی دی وې ځان ته شراکي کیف لا ملائکه الامین او د الله په دربار کې هم شرمنده شو د انسان د مخلوق په دربار کې هم شرمنده وای کبه ما دا کار کړی دغه مجلس ته خدي شوکو راولارسه ولې شراکي ځان هیڅ کبه ما دا کار کړی دغه مجلس ته خدي مختوري ولارسه ولې ځان ته شراکي کله ستا خبره استا مقابل ستا ورور ستا پلار ستا خور ستا بیبي ستا کوروالا کای منل بل قسم یم منی او کینه منل چې زر قسمونه ته واخې زر شراوی ځان ته وکینه در سره منی شراوی ځان ته نور خلک خو سیم شراوی کی زمانہ او د زمانی خلک داسې چې پر اچا باندې شنه دي پیرسو
پر دې حاجي صاحب دنیا نه پرېږدو کېږي، پر هغه حاجي صاحب، پر هغه ورور، پر هغه ورور. ولې د دنیا ډېره سول پرېږده، الله دنیا ورکړله. پر دې عالم علم نه دی پرېږدو، پر هغه سخیه سخانه دی پرېږدو، پر هغه همسایه ښه ژوند نه دی پرېږدو. چې دا نه ولې پر ارامه کښېنستل، خو الله رب العزت ارام کړه، هوسا کړه، نو ته ولې په عذابه یې؟ ولې دومره شراوې کوې؟ ولې د الله رب العزت د مخلوق شراوې ډېرې دي، ځان ته بیا ولې شراوې کوې؟ خدا دې ټول انسانان تاسو به داسې مجلس لیدلی نه چې د بل چا په باره کې په عزت یا په ناموس کې غورځي نه. تاسو به داسې مجلس لیدلی نه چې د چا غیبت کوي نه. تاسو به داسې مجلس لیدلی نه چې د چا د رسوۍ خبره کوي نه. خپل ځان ته د هیچا پام نه د پنځه کوتي هیڅوک ځان ته نه ګرځي، خو بل چا ته پلانکی وځي پیژنم، پلانکی وځي پیژنم. او کدی خپل سره وشنه د ساعت قدر ماښامه ټوله اورز او شپه وشنه، درته معلوم بس چې د څوم پناه غواړي. ځانو ته بشراوي نه کو سم ده، مختوري او شرمنده او زګ رنگ زرد سما زګ چی سما، او ځینې کسان دونه سخت الفاظ وایي. دا زه په دې خاطر دوام چې ما زده نه دي او ډېر باندې تکلیف دي، خو ستاسو د پوهې د پاره وایم. ځینې کسان دونه اشد قسمونه واخی وای دی دا وای، دا سړی دا وای دی ځن طلاق سي کدا خبره. شذ ته څه پیښه ده، د شذ الفاظ ولي وای، د شذ خبره ولي کوي، د خپل شذ ولي نه حق پر ځان باندې طلاق ولي بدبختی اخسته، ولي د الفاظ د خلکو په مخ کې وای چې دی ځن طلاق سي خپل ځان یې شذ ور باندې طلاق دون د بی عزتی ژوند خو نه دی پکا. الله اکبر کبیره. یوصل وصل وشتنباب باب من لعن عبده فاعتقه. یو څوک پر خپل مری او شاګرد باندې لعنت وای او بیا ورسته ازادي خپل مری. یو حدیث رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي 309 حدیث دی. یزید بن مقداد د خپل پلار شورای څخه، هغه بیا د خپل پلار څخه، هغه د خپل نیکه څخه، هغه روایت کوي چې ایماته حضرت عائشه مبارکه خبر راکړي، قال اخبرتني عائشه ان ابا بکر لعن بعض رقيقه. حضرت عائشه د حضرت ابوبکر رضی الله عنه لور دا فرمایي وای زما پلار حضرت ابوبکر لعن بعض رقيقه یو سمرانه و برای عمرې او دوه دروته ول لعنت د خدای پر تاسو لعنت ور باندې و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول عليه الصلاة والسلام بارورته فرمایي یا ابا بکر اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبه. ای ابو بکر هغه سړی چې صدیق او رښتینی وي او هغه سړی چې د خدای لعنت پر بل چا وایي، دا دوه صفات دا دوه خوونه په انسان کې نه جمع کیږي. او بیا رسول عليه الصلاة والسلام قسم ورته واخیست، کلا ورب کعبه، قسم په الله هیڅ کله داسې نه کیږي. او رسول علیه الصلاة والسلام بیا ورته فرمایل قسم د کعبه پر رب هیڅ کله داسې نه کیږي چې انسان دې هم رښتیا ګوي وي او هم دې پر بل چا لعنت وایي. مرتين او ثلاثا رسول عليه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته 3 واره یا 2 واره دا خبره وکړه. ولې ابوبکر هغه څوک چې لعنت پر بل چا وایي او هغه څوک چې صدیق پر رښتیا ګوي وي، دا دوه خوینه په چا کې نه جمع کیږي. ابوبکر ته صدیق هر وخت ماته زما د خبرې په باره کې داسې ویل دي چې ای رسول الله تعالی رښتیا ویل دي، او اوس چې بیا ته پر خپل عمریانو باندې لعنت وایې، دا پتا کې صداقت او رښتینولي او پتا کې دغه شی چې لعنت ته وایې دا دواړه نشته مکیدلی. مخکې په حدیث کې درته ویل یو مسلمان مؤمن نشي کولای چې رښتیا ګوي لعنت پر چا وایي، خامخا دغه انسان به دروغجن. فاعتق ابو بکر يومئذ بعد رقيقه. وای په دا ورځ چې نبی عليه الصلاه والسلام حضرت ابوبکر ته ویله ولدا کار مکه ودا کار مناسب نه دی. حضرت ابوبکر د دې لپاره چې د خپل خطا څخه توبه وباسي یا پر پښیمانه سي او رسول عليه الصلاه والسلام متوجه کی. فاعتق ابو بکر يومئذ بعد رقيقه بارے ځینې مران آزاد ولما خو پر دې باندې لعنت وای. او رسول عليه الصلاه والسلام راته فرمایي چې مؤمن صدیق رښتیاګوي انسان او هغه څوک چې لعنت وای دا نس ترجمه کړي. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعود. بیا ورسته نبی عليه الصلاه والسلام ترالی ولید الله رسول بیا داسې نه حدیث مو اورید. اوس نو خبره واو مریان د حضرت ابوبکر صدیق مبارک و او خپل مریانو ته خوش کوي، خپل مریانو باندې لعنت وای. او بل طرف ته رسول صلی الله علیه وسلم رسول علیه الصلاه والسلام حضرت ابوبکر صدیق مبارک متوجه کړ ګوره شکار نه دی چې وسلې دې رښتیاګوي هم لعنت کی پروايي پر بل چا باندې. دلته علما فرمایي وای کله استاد کله د کور مشر، کله د محل او د کلی مشر، کله بل یو معمر او سپینژری او سنگین دروند انسان عزتمن انسان، او کله بیا بل سپینژری او مشر د بل چا په باره کې غلطي ولیدل او متوجه کی وي خواجه نه بني. زم فرضاً یو مثال وایم، پر دې سړک تیریږم، غټ سړی کښنی هلکو، لوی سړی او کښنی سړی او کیا کښنی هلکو، مشر او کشر مې پر غلطي ولیدل، باریم متوجه کی چې ګوره دا غلطي مکوه، دا شکار نه دی. دای ماته داسې نسی ویلای چې ورور خو زما زوی دی ما څنګه والی نو ستای پڅه ماته نسی ویلای.
و استاد دې نه حق ناروا کار مکوه دون د هر مور کو چې په شراب کې روانه استاد دې تار شکنځل وکړه د مور دی وریا د کړ په حقیقت کې ستا کورواله د ډېر بیا د بیمار دا شکنځل مکو د ناروا کار تا وک ما ته اجازه ست چې د تنبیه کم دی آگاه کم دی پوکم لکه څنګه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق ته د پر مریانو باندې دا ویل ولی ابوبکر ته خو صدیق مې رښتیاګوی انسان همې دا نسی کېدل چې پتا کې صداقت همې او لعنت په نور انسانانو باندې دا نسی کېدل الله دې زموږ الفاظ او زموږ خپل را اصلاح کړي کوشش وکړي قدرمنو ډېر ځله دا لوی ګناهونه خو انسان نه کوي څوک پر ملا و سورزي د بچا کورتور او غلا کوي څوک یې هیڅوک نه کوي څوک بلچا تلار نسی چې موټر ځنی واخی موټرسایکل ځنی واخی هیڅوک نه کوي خدا کښنی ګناهونه دوند ډیر دي چې د انسان د زړه څخه هغه رحمت او صداقت او امانت او شسلیتوب او انسانیت ګسره و باسي بار دا کښنی کارونه ځکه نو د جمعې په ورځ د کښنی شان درته وایم چې دا کار مکو دا چې سر راجمه سي د دې څخه بیا ډېر غټ نیکی زین جوړیږي الله دې زموږ په تل او ترازو میزان کې ډېر نیکی ولیکي او الله هلیکي الله غیرتمن ذات دی الله د مخلوق پر رقم نه دی الله بخیل ذات نه دی الله سخی ذات مازی ور توبه ورته وکړه الله رب العزت د صدق قبلي مازی ور الله تو وای چې ای رب ما قبول کړه الله درې ور درته وای په خدمت کې دیم بنده مازی راځه بنده مازی راځه د په خدمت کې مازی پلا دا وای ای رب ازما رب ای هغه ذات چې تزما پالون کې ازما تربیه کې د ورځې کې ما د شپې کې ازما سهار کې ما ځانه کې الله درې ور په حدیث شریف کې راځي وای درته وای بنده په خدمت کې دی په خدمت کې مازی امر کوه زموږ د مدرسې دروازه چې درې واره په زو څوک لا وټکی خوش کړه څه چیز کوي چې را ټکې دروازه د کور دروازه چې لا سم راونه ټکی په والا راوز تو خو څه دروازه سم ټکوا بندگان خو بخیلان دي او الله رب العزت څخه ذاتی ارڅو واره دربار ته ورسته دروازه ور ټکوا ارڅو واره مسجد تراسه صفي اول پر دغه مسله باندې دغه ځای چې سجده لګي دا په جړه باندې په اوښکو باندې لوند ک الله رب العزت خوشاله کیږي ارڅو واره چې راځي ارڅو واره چې الله ته جاړي الله رب العزت کی په اسمانو کې نوم یادې وای دا ماته وجه پرونو کول مورز یا ول مورز وکالات ول مورز مشکات شریف په مرتوی د شاګردانو ته یو حدیث راغلی وای الله رب العزت ځینې کسان د فرشتو په صف او په ټولي او جماعت کې دغه انسانان یادي نو شاګردانو ته وای چې والی قومندان د حوزه امیر که څو واره پرسیج په جلسه کې نو واخی چې پلانکې اجازه سونه خوشاله کیږي عجب خوشاله هغه د بادشاهانو بادشاه هغه د عالمینو رب هغه د مخلوقات رب هغه د بحر او د بر رب د اسمانو د مځکو رب د چانو واخی وای پلانکې د کمی ناحیه د درې ناحیه دي څونه خن کوي د کوم ملائکه مخته هغه ملائکه علما فرمایي حدیث شریف کې راځي چې پر بیت المعمور باندې لور بیت المعمور باندې یپلا اویا زره ملائکه طواف وکي بیا د عمر ابد د پاروار نور رسیدونه ملائکه دي دا نه چې څونه دنیا ده څونه ژوند دی بیا د آخرت زموږ عقل بالا کار نه کوي نه چرت پکښو نه فکر بندو دا الله رب العزت خدای ده چې یپلا اویا زره ملائکه طواف وکي بیا په ټول وخت کې ور نور رسیږي د دغه د کرولونو ملائکه په مخ کې ستانو میاد کې ولا غواړي چې وخت څنګه کنه نور خبرې به مدیری کړي وای په اخرنۍ خبره قدرمنو دا کومه چې موږ د الله رب العزت رحمت ته ډیر ضرورت لرو د هغې پیړۍ او د هغې صدۍ انسانانو چې ګناهونه مو سیئات مو پر حسناتو پر ښو کارو باندې ډیر دي ګناهونه تاسې ورسئ موږ او تاسې خپل ځانونه ته لو او که یا و څو کیلو یم 90 کیلو سوم 80 کیلو سوم 95 سوم تاسې یو اله پیدا کړئ چې سیئات او حسنات تللی سي ښه کارونه او بد کارونه تللی سي هر انسان ته به معلومه سي که خاص دي که عام دي معلومه به سي چې زما سیئات زما ګناهونه زما بدکارونه زما پر حسنات او شو کارو باندې ډیر تجربه کې زه به تجربه درته وایم تاسو نه یاد وا کسان چې هغه د الله د دین سره دښمنی لري او هغه کسان چې د الله رب العزت دین ور باندې غمیږي هغه انسان چې د الله رب العزت د منځه وخت ور باندې غمیږي هغه انسان چې د الله رب العزت له طرفه د مؤذن د اذان حي علی الصلاه او حي علی الفلاح ور باندې غمیږي هغه انسانان په شو کارو شو مجلسو کې کښینوي نه پاتې تنګ او په بدو مجلسو کې بیا کښینوي ساعتونه قرار ور باندې تیرسي وای په سوي لاله ما دا تله دا ترازو دي خپل حسنات او سیئات شاوبت کارون دی وتلی که ښه کارونه ور باندې غمیدل او ناس ته په مجلس کې ور باندې غمیدل د شو انسانانو په دې پوسه چې حسنات یې لږ دي سیئات یې ډیر او که د سیئاتو د بدو انسانانو په مجلس کې ناس ته ولاړه نور باندې غمیدل ساعتونه ورځې شپې او ورځې تیرولې په دې پوسه چې سیئات یې ډیر دي حسنات یې کم دي او که د شو انسانانو مجلس نور باندې غمیدي په دې پوسه چې حسنات او نیکی یې ډیر دي
موږ خو په هغه زمانه او په هغه پیړۍ کې چې د الله رحمت ته ډیر ضرورت لرو، د الله رب العزت ته طرفه یو لږ رحمت ته ضرورت لرو، د الله له جانب څخه ډیر رحمت ته ضرورت لرو. نو چې په هغه پیړۍ او زمانه کې د خپل خلې د الفاظ سره احتیاط وکړو، شکنځل ونه کو، پچرد ونه وایو او لعنت ونه وایو. دا د لعنت لفظ خو د خلې څخه بيخي استکو. الله دې موږ ته په ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.